سلامونه پښتنو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یې. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، نن سهار په صوابۍ کې په مفتي سردار علي حقاني کوم چې په توجه باندې مشهور دی، په هغه چا ظالمانو ډزې وکړې و. هغه لږ غونته کې معمولي زخمي شوی دی، خو هېڅ مطلب د هغه حالات د خطرې نه بهر دي. او کوم ظالمانو چې د هغه د شهید کېدلو کوشش کړی و، هغه هم ګرفتار شوي دي. او څنګه چې تاسو ته په دې ویډیو کې ښکاري، بالکل هغه حالات د خطرې نه بهر دي. او کوم ظالمان چې په هغه ډېر خوشحاله شوي وو، نو خوشحالېږئ مه، الحمدلله ښه روغ جوړ او ښه ټیک ټاک دی. او چا چې په هغه حمله کړې وه، هغه هم ګرفتار شوي دي. او ټولې دنیا ته به اوس سریام هغه راولو چې دا څوک دی او د علماو څوک دشمنان دي. هغه به تاسو ټولو ته انشاءالله لږ ټایم کې معلومات درکوو چې لکه مطلب چا دا کار کړی دی، څوک دي د علماو دشمنان. مفتي سردار علي حقاني صاحب چې کوم مینوال دي او کوم خوښوونکي دي، هغو ته هېڅ مطلب د تکلیف او د درد خبره نشته، ځکه چې هغه روغ جوړ او ښه په سور کې دی.